وخته چې دلته د اوبو ډېره ستونزه وه، خلکو به د حوضونو د ډنډونو اوبه چیکلې. لکه څه رقم ته چې مخته د اوبو دلته ستونزه وه، دغه رقم مریضۍ ډېرې وي، لکه اسهال مریضي شوه، زنه مریضه شوم، رقم خرج شو. لکه چې ورته د ډانډو کې به چټلۍ ډېرې وي. اوس الحمدلله چې کله ډکار موسسې دغه په شبکات ترمیم کړه، کور یې په وکړو، کور په کور هر کور ته صفا اوبه ورسېدې. موږ د دې نه ډېره مننه کوو، ډېر منندوی یو د دغې. موږ د کار کې چې رنګونه وکړل شول، هغه په برخه کې موږ زیات مثبت بدلون کې رامنځته شو. د نظافت په برخه کې هغه معلومات چې موږ نه لرل د رنګو په واسطه موږ ته وکړل شول، او زموږ په ژوند کې ډېر لوی انقلاب رامنځته شو. موږ د چکرو پاکې اوبه نه لرلې. وروسته بیا د ډکار موسسې انجینرانو دلته سروې وکړله، یوه شبکه یې فعاله کړه چې 2.5 لیتره اوبه زیوي او 900 په میلیونو ته اوبه رسوي. موږ د ډکار موسسې د کارکوونکو د افغانستان کې هر ځای کې ډکار موسسې مسؤلین دي مننه کوو چې موږ نه دا زړه سوای وکړو، موږ ته د چکرو اوبو زمینه برابره کړه. بامبی خراب بود قبلا توسط مؤسسه داکار مدت 4 ماه میشه یا 3 ماه میشه که اعمار کردید، تنظیم شد، جور شده که فعلا ناظر مردم عالی امیزی قریه امیزی محل از استفاده میکنن. ما در تنظیم نمودن و ترتیب نمودنش تنظیم نموده خوش است. فعلا این مواد که می‌بینیم که توزیع شده به خاطر یک شبکه آب بود که قبلا از بین رفته بود، توسط مؤسسه داکار دوباره ترمیم شد. به خاطر 800 فامیل بر مردم که پروگرام صحی داشتن، اینا دکترایشون آمدن به خاطر موضوعات صحی و پیام‌های صحی را بر مردم رساندن. خداوند خیر بده، اجر بده مردم مؤسسه داکار. هم مشکل آب مردم حل شد و هم چیز کمک برای خانواده و فامیل شد. مبارک